ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 5 اف ام اس ورد 2016 ها پنځم نمبر درس زموږ تاسو سره بیا هم فایل مې زموږ تاسو سره او نن شیر کمانډ باندې کار کوو ایکسپورټ کمانډ باندې کار کوو کلوز کمانډ او اکاونټ کمانډ ها ګوري شیر کمانډ سره پرېس ملي کیږي شریکولو لپاره صحیح ده ایکسپورټ کمانډ په ترم تاسو کو مطلب خپل ډاکومنٹ په مختلف قسمه فارمټونو کې ثبتو کلوز څه کار کوي د کلوز په ترم تاسو مطلب کولای شئ سو کو موجوده ډاکومنټس کو کلوز کو پروګرام نه کلوز کی ور باندې او اکاونټ کمانډ څه کار کوي موږ تاسو د مایکروسافټ افیس 2014 باره کې معلومات راکوي صحیح ده څه قسم کار کوي زه اوس کوم تاسو پریکټیکل کار کو ور باندې ها کنټرول پلس ان مثلا کسنه شو کوم پر ځا پر ما شکل چې لکه نیو صحیح ده ایکوال ار ان ډي ها اف سلور سو کوم نظر زیات شي صحیح ده ها دا ورته مې څه کله انتخاب کوي ته مطلب هډینګ ورکړ ها سنټر ته مطلب راوړ سیدا راځم لکه چیرته فایل ها فایل باندې کلیک کوم الکه قسمه پکار دی شیر می پکار دی سیدا ته لکه اوس ماته سوي چې شیر وذ پیپل مطلب د خلکو سره سو کا خپل ډاکومنٹ شیر کا سیدا دله پاره کسه پکار دی ون ډرایو پکار دی ها سیدا سو لکه نو سیو یور ډاکومنٹ ټو ا ون ډرایو لوکیشن ها سټیپ 2 شیر یور ډاکومنٹ ویل ډو دیس افټر یو فینیش سیوینګ سیدا هلکه څه څو تم چل کما دا سکدا سیو ټو کلاود کلیک کده باندې لکه کوم ځای لکه سب تل غوړې ډیسکټاپ مخ باندې ها څنګه مې وسه لکه نیو سي ده ها سیو مې کله فایل سي دا اوس ما سره لکه څنګه شو فایل سب شو راځم بیا شیر دا ها بل لکه چې ما سره ایمیل نه اوس غوړم مطلب خپل د ډاکومنټ کوم د سنامه دا نیو دا څه مطلب ولېګم چې کې په ایمیل ادرس کې مې سره لکه نو چې ایمیل ګوره الکترونیک میل برکی خرڅ مې تاسو ورته وایي سره الکه سو کا سند از اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ بره څه کدا مطلب د اٹیچمنٹ په شکل څه کولېږي ها تا ګوري د اٹیچمنٹ دا موږ تاسو مطلب انټرنیټ کلاس کې وځي د اٹیچمنٹ څه معنی لري ها ټرمینالوژي زموږ تاسو سره په دې کې لیکو کله اوس ګوره ما تاسو څنګه شمه دا سند از اٹیچمنٹ ما څه کې فرق کړ خدا سم مطلب وای چې نه دا سنی ولکه سو کا اوس ډایرکټ ما سره لکانو کیک بوک 2014 دغه راغی آوټلوک 2014 سم سیدا دا مطلب تاسو کې بیا خپل پروفایل جوړوي کنفیګر کوي وړي خبرې دیګري ها کینسل کوم پیلن نه لګل غوړم بل لکه سوچ سم مطلب کوماته سند از ا لینک د لینک په شکل ورګورل ته مطلب دې فیچر ته خیال کنه ایوری ون ورک ان دیس سیم کاپی پلان کې تاسو کا معلومات مطلب ته کتل شي خو یو مې خبردار لکه بعض اوقات څه کیږي تا ته سو کې دا څه چلو کا ستا دغه ډاکومنټ کوم نه ماته څه کا د کتاب په شکل راولېګا د پی ډی اف په شکل بیا په کې پاسانه تغیرات نه راځي ها تغیرات پکړو څه شي خو پاسانه پکې نه راځي ها څه قسم چل وکول کا راځو بچرتا فایل ته بلاړ شو بیا شیر کمانډ باندې کلیک وکما ایمیل ته بلاړ شم لکه دغه په څنډه خاط کوم ورته سند از ا پی ډی اف پورټیبل ډیټا فایل ها کتاب په شکل باندې کوم شکل باندې کتاب په شکل باندې دا اوس ګوره ما سره بیا سره راځي آوټلوک 2014 راځي ها د لپاره لکه څه کی پروفایل کنفیګر کیږي د سنو نو ها ایمیل اکاونټ جوړیږي ورته تاسو کوم بیلن کینسل کول غواړم خلاص بیا فایل شیر اکاونټ باندې کلیک کوم بل لکه څه پکار دی ما ته تم چران ایکس پی اس په شکل مطلب وړم دا ګوري تقریبا د پی ډی اف شکل باندې ښه خو دا ما سره وینډوز کې بلټ ان راځي خپل ښه دا وته څه کې انسټالوي بخه ته مطلب تاسو کول شي معلومات هم کتل شي پلان کې په دې کلیک کوم لکه اوس ګوره ما سره بیا آوټلوک راغی چې ته مطلب څه خپل کنفیګر پروفایل څه کنفیګر کړه کینسل کوم ښه یس کړه دا اوکې کا خرازور پس بیا فایل تر زما شیر باندې کلیک کوم بیا لکه سوې ایمیل تر زما څه لکه نو سند از ا انټرنیټ فاکس اوس ګوري نو فاکس ماشین نیډډ سیدا You will need fax services provider. Click kade bandar ka fax په شکل زمر د غوړم سیدا to use the fax services to send your fax. You must first sign up with fax services provider. دا کینسل کوم لکه تم نه لګل غوړم. خلاص بیا فایل ته شیر باندې کلیک کوم دا مو شو سیدا بل چې کنه present online اوس ته ماته مطلب څه کې چیرې present the document to people who can watch in a web browser سیدا مطلب غوړم څه کوم ویب براوزر کې داخل کو ته خایم سیدا نو څو کله کا present او online کلیک کده باندې اوس ګوري بیا سره کنه ایر سٹارټینګ انلاین پریزنټیشن سیدا الکه دا کینسل کمپینن خلاص بیا دلته شیر باندې کلیک کوم نور لکه سره پکې دي پوسټ ټو بلاک دا اوس ګوري ماته مطلب چې د کریټ ا نیو بلاک پوسټ یوزینګ د کرنٹ ډاکومنٹ خا د مطلب څه کوړې یو بلاګر رول غوړې سیدا اوس ګوري ماته مطلب ورډ پروسیس دا چې ماته بلاګر دی ښا دا ګوره مطلب ټایپ دا بلاګر نه دي ته سیدا سرویسز دي پوسټ ټو بلاک کلیک کده باندې مطلب غوړې څه کې بلاک تی جوړ کې ښا اوس ګوره ما څنګه شو ډایرکټ اجستر ناو کا پلان کې دا ختمه موس لازم تاسو په کار باندې سره ها راځو بیا د تشیر ته د کې نو سمې پات راځو ایکسپورټ کمانډ ته
ها ایکسپورټ کمانډ سره پر اسفر کې ایکسپورټ وایي صادرات خو د مطلب دا چې مطلب غواړي چې خپل ډاکومنت د کتاب په شکل باندې یا د ایکس پی ایس په شکل باندې یا په نورو فارمټونو کې څه کې ثبت کې چې دا ضرورت هم چر سو کله ایکسپورټ کریټ پی ډی ایف اور ایکس پی ایس ډاکومنټ سره پی ډی ایف ګوره ما سره مطلب الریډي مخکې انسټالیږي ها او ایکس پی ایس کوم د خپل وینډوز کې راځي خلک څه کوم زه په دې کلیک کوم کلیک کله کده باندې الګ کوم ځای کې ثبت ورغړ ډیسکټاپ مخ باندې په کوم فارمټ کې ثبت شو ما سره اوس د پی ډی ایف په شکل باندې لکه څه کا پبلش کا صحیح شو الګ سمې کا پبلش مې کو اوس ګوره ملک ماته چې څه کا ډایرکټ اوپن هم کا چې کې پی ډی ایف کې اوکې کله اوس ګوره د کتاب شکل څه کې د سره اوپن کی دا ګوره اوس ماته چې کنو کتاب په شکل باندې ما سره اوپن شو اوس په دې کې پاسنه تغیرات نه راځي ها تغیرات راځي په خو پاسنه په تغیرات نشره اوسه سیدا او کته وای داس نه ولا کسو کا فایل ایکسپورټ باندې کلیک کوم لکه سمې پکار دی نور ټایپ نه مطلب وړم چینج فایل ټایپ اوس ګورل ته ما سره مطلب مختلف قسم ټایپونه دي ښا شل کا او سی ډاکومنٹ ګورا سټریک ډاٹ डी او سی ایکس سره الکه د ورډ ونی فارمټ کې ماته ثبت کا زله یو کار کوم یو ځل دا په دې فارمټ کې ثبت کوم ښا دا مې انتخاب کسو کا سیوس کا یو نمبر تور کله چې ما سره 1 صحیح شو ډیسټاپ خبرم څه ثبت کو 1 په نام سره ازور پچیرته فایل ایکسپورټ کمانډ باندې کلیک کوم لکه سو کا چینج فایل ټایپ کوم فارمټ کې غواړم مایکروسافټ ورډ ونوي نه تر 2003 پورې سو کا سیوس کا لکه نمبر د ټایپ سره مسره 2 ها دا اوس ماته لکه چې کمپیټیبل مسله مخ راغله دا سیدا اوس ګورې څه لګانو کنټینټ کنټرول ویل بی کنورټ ټو سټیټیک کنټرول سیدا باز شاندس چې مطلب چغه په ونوي یا 2003 کې کار نه کوي سیدا کنټینیو وکړو دا کمپیټیبل مسله ورکړل سیدا بیر اور پس ایکسپورټ ته لکه سو کا چینج فایل ټایپ باندې کلیک کوم بل مې کسه پکاري په دې شکل وسی اوپن ډاکومنٹ ټیکسټ کلیک کړه باندې سیوس کا لکه نمبر ټایپ چې لکه 3 اوکې کا ما تر څنګه څه ویل لګانو دا څه مسله غانې پکشتا څه فیچر بنه کنټرول نه مطلب نه سپورټ وي او ته مې رسو کا یس کا پروانه کې خیر دی بیر اور پس فایل ایکسپورټ باندې کلیک کوم سو کا واتا چینج فایل ټایپ باندې کلیک وکړه الګ سمې پکاره ټمپلیټ مې پکاره کلیک کا ټمپلیټ باندې کوم تاسو خبر کړو چې الریډي میډیټ فایل نه دی ښا نمبر کا ورته ورکړه چې 4 ګوره سمې کله کا سیمې کرا سره بیا ور پسې فایل ایکسپورټ کمانډ باندې کلیک کوم چینج فایل ټایپ او د کیسه انتخاب تم چې ادر فایل فارمټ اوس ګوره تم چې پلین ټیکسټ د نوٹ پټ په شکل ماته راوړم کلیک کړه باندې لکه نمبر کوم 4 5 ها میسج کله کنه یس کو سیدا اوس ګوره ماته مطلب سره زی فایل کنورژن مسله راغله خدا وزه اوکې کما مثلا نشته پکې بیا ځکه فایل تا ایکسپورټ راځم لکه سم پکاره چینج فایل ټایپ الکه سم پکاره ریچ ټیکس ار ټی اف مطلب د غوړم د ورډ پټ په شکل سیو کما نو زه ورته ورکوم لکه 6 شپږم نمبر شو ما سره خلاص لکه بل فارمټ کې غوړي چې سب کې ګوره ایکسپورټ چینج فایل ټایپ الکه د کیسه انتخاب کا ورته سنگل ویب پیج الکه د شکل باندې غوړم کلیک کا نو شو کوم ورته 7 صحیح شو راځه ور پسې بیا لکه سره په کار شو لکه ایکسپورټ فایل چینج ټایپ الکه څه کیسه مو وسی ګوره اوس تم چر کا سیو از انادر فایل فارمټ سیو کله کا اوس کوم فارمټ د کوډل ته ګوره ورته اوس انتخاب ولې شو ورته ته بل پی ډی ایف کې وسی را نمبر تور کله چې فار ایگزامپل 8 صحیح شو اوس ګوره مطلب ما یو فایل څخه په مختلف قسمه فارمټونو کې څه سب کړی را اوس ګوره ته مطلب ز ګوره ما صحیح شو دا اوس ګوره ما سره یو فایل دی مختلف قسمه فارمټونو کې مې څه کړه فایل صف می کړ چې دا چا کار دی دا د ایکسپورټ کمانډ کار دی سره ګوره یو فایل دی مګر په مختلف قسم فارمټونو کې تاسو څه صف کړ سیدا د دې په تور ته مطلب دا کارم کولای شي خلاص بیا مایکروسافټ ورډ ته کلیک کوم دی باندې لکه راځم فایل ته ها ایکسپورټ کمانډ د کې نور څه نشته دي فقط څه کوم مطلب یا پی ډی ایف په شکل باندې جوړ کړئ یا مطلب نور فارمټونه څه په کار شول راځو کلوز سره کنه کلوز سره پر اسپل کې زه غواړم چې د موجوده ډاکومنټ څو د لکانو نمبر 7 باندې څه کوم کلوز کما نو فایل ته ولا شامل کا کلوز باندې کلیک وکما اوس څنګه شو مسره هغه کلوز شو دا مطلب کلوز کار غواړي ګوره فایل کلوز باندې کلیک کوم ته چر ډو ناٹ سیو څنګه شو پروګرام ما سره مکمل بند نشو خو صرف ما سره موجوده ډاکومنٹ بند شو سیدا اوس ګوري ما سره وسه کار کی یو تور غون سره کار کی خړه غوندي سیدا دې لکه نو سې کی ام ډی آی ورته سو دیتا ام ډی آی ملټیپل ډاکومنٹ انټرفیس سیدا خلاصم فایل ته نیو صفه خلم دی جنا څه کلکا بلینک ډاکومنٹ راوخنه سیدا د کلوز لپاره کا شارټکټ شي د کنټرول ډبلیو سیدا اوس د ګوري مطلب ما سوکل کنټرول ډبلیو پریس کول پس څنګه شو ما سره موجوده ډاکومنٹ کلوز شول خو پروګرام کلوز شوی نه دی سیدا کنټرول ان وهم سیدا ګوري باز او کتا څه مطلب سوال پیدا کیږي چیرې دغه کلوز او دغه ایگزیټ سره څه فرق لري سیدا ګوره کلوز کوم د موجوده صفه بندوي ډاکومنٹ 3 دغه دا بندول غواړم او کلوز کوم د مکمل پروګرام بندوي سیدا راځو اکاونټ ته لکه نو اکاونټ اوس ګوري مطلب اکاونټ ته ویل کیږي زه غواړم مطلب د موجوده مایکروسافټ افیس 2014 باره کې څه معلومات حاصل کوم سو کوم په دې بکری کوم ښه کلیک کړئ نو ګوري مده چې کنو اکاونټ سیدا
دلته اوس ګوري ماته انفارمیشن ښکاره کړي زه ول د دې باندې کار کوم څه لکه وایي چې افیس ټیم کلیک کړئ بدل که څه قسم اوسي ګرې اوس ګوري څنګه شو اوس ما سره د دې مکمل رنګ بدل شو د دې ګوري کار دا که تاسو مطلب مایکروسافټ ورډ کې بدل کړو نو په ایکسل پاور پوینټ او اکسس کې به څنګه شي اتوماتیکلی بدلېږي ښه الکه داسې مې پکار دی وایټ کلیک کړئ باندې نو تاسو خو کوم قسم غواړئ او تم چې کلرفل داسې دی ښه دی مطلب خپل د یاد کې سپر کې سره خبره لکه سوي چې ساين ان ټو افیس ګورل ته اوس ما مطلب یو اکاونټ په شکل باندې سره دا اوس مطلب تاسو دې اکاونټ نشته ښه د زیاته پروسه د اکاونټ جوړیږي ډېر خبرې دي کې ښه کلوس کوم لکه راځم لکه پروډکټ انفارمیشن غواړم اوس مطلب زما په کار چې د مایکروسافټ افیس 2014 باره کې څه کوم معلومات لا تر راوړم ګوره دا چې کوم د ما سره د مایکروسافټ افیس لوګو ده چې دا لوګو او د ما سره مطلب نوم شو دلته لکه سوي چې اکټیویشن ریکوایر څه مطلب شو وای دا افیس کوم د یو میاشت بعد څه کیږي لکه ایکسپایر کیږي سیریل کې درنه وړي اوس ماته چې اکټیویشن ریکوایر ستا مایکروسافټ افیس اکټیویټ نه دی ښه بل لکه سوي چې مایکروسافټ افیس پروفیشنل پلس 2014 ورژن ماته څه کړ ډسپلی کې ښه او دیس پروډکټ کنټینټ دی کې لکه کوم شیان دی ګوره اکسس پکې دی ایکسل پکې دی دا مطلب ما سره ون نوٹ دی لکه 10 پس مخ راځه پاور پوینټ پکې دی ورډ پکې دی 10 پس مخ راځي دا دلته مطلب نور معلومات غواړي څه لکه نو دیس پروډکټ از ان لایسنس کوم مطلب لایسنس کې نشته کنیکټ یور کارپوریټ نیټورک اور کنټیکټ ټو یور سیستم ایڈمنسټریټر فار فیچر اسسټنټ دا الکه څه کوم په دی اباوت ورډ مطلب څه غواړم زه معلومات غواړم کلیک کړئ باندې تاسو ګورئ ما سره څه کې معلومات ډسپلی کوي ښه په کوم ژبه باندې دی څه قسم دي سره وی د مایکروسافټ سافټویر لایسنس ټرم کلیک کړئ باندې دا ما سره مطلب چې دی لایسنس ټرم دی ښه بیک ور پس لاړ شاوس ګوره نور څه مطلب معلومات په کار شول دي کې ما سره کوم دی رقم چې دی انفارمیشن دي سره خداو زم تاسو سره شیر ایکسپورټ کلوز او اکاونټ کمنټ چې تاسو ولوستل بیا به خیر سټیپ بای سټیپ مخکې ځو